اوس یو بل شرک بیانیږي ښه یو قسم شرک ذکر شو دې صورت کې دوه قسمه شرک باندې رد دی یو خو هغه شرک دی کوم باندې چې رد شو چې د الله سره برخداران جوړ کړي او هغوی ته را مدد شوی هغوی ته چغې وایي هغې خو رد شو دویم شرک د هغوی دا و چې بعض شیزونه چې الله حلال کړي د هغه به حرامول او بعض حرام به حلالول دا هم شرک شو که نه دا کار د چا دی د الله دی نو چې ته مخلوق له ورکړي پکې او مخلوق پکې لګیا شرک یې وکړو اوس د دې ځینه د صورت د اخره پورې تقریبا په دغه شرک رد کېږي چې د ځان نه به شیزونه نه حراموي او نه به د ځان نه حلالوي فکلوا مما ذکر اسم الله علیه بس خورئ د هغه څه نه چې یاد شوی نوم د الله په هغې باندې ان کنتم بآیاته مؤمنین که تاسو یې په آیتونو د الله ایمان لرونکي هغه څاروی به خوري چې د الله په نوم حلال شوی هغه به خوري چې د الله په نوم حلال شوی د غیر الله په نوم چې حلال شوی هغه به نه او که مسلمان پی قصدن عمدن د الله نوم پرېږدي لکه بسم الله ته یېره شوه او خو د الله په نوم حلالې نوم دي کې بعض علما ورته روا وایي احتیاط دي کړي چې دغه ونه خوړی شي دې کې م احتیاط دی چې ونه خوړی شي اگر که هغه د الله غیر الله په نوم نه حلال کړه خو بسم الله ورسره نه دی ویلي او د حلالې په نوم د الله نوم ویل د حلالې په وخت د الله نوم ویل واجب دی لازم دی ها دې ظالمانو به څه چل کوو الله اکبر داسې د الله سره دشمني وکړه نه چې کوم څاروي باندې به د الله نوم واخیستی شو هغه به یې نه مکې مشرکانو به هغه څاروی نه خوړو چې د الله نوم به پرې واخیستی شو او چې حلاله به یې کوله د الله نوم به پرې نه اخیستو د بابا د منجور د بوت دا به یې کول وما لکم الا تأکلوا مما ذکر اسم الله علیه او څه چل دی تاسو لره چې نه خورئ د هغه څه نه چې یاد کړی شي نوم د الله په هغې باندې وقد فصل لكم ما حرم علیکم او یقینا هغه په تفصیل سره بیان کړي دي تاسو ته هغه څه چې حرام کړي دي یعنې هغه څه چې حرام دي الله بیان کړي دي هغې کې خو الله دا نه دي بیان کړي چې په کوم څاروي د الله نوم واخیستی شي نو هغه به نه خوري بلکې حرام خو هغه دي چې نوم پرې نه یې اخیستی شي مخکې ووایي که نو هغه به نه خورئ الا ما ضررتم الیه مگر هغه چې مجبور شئ تاسو هغې ته اضطراري حالات وان كثيرا ليضلون باهوائهم بغیر علم او یقینا ډیر خلک خامخا گمراه کول کوي په خواهشاتو خپلو په ناپوهۍ سره اکثر خلک چې دي هغه گمراه کول کوي نو الله وایي چې هوښیار اوسئ ان ربك هو اعلم بالمعتدين یقینا رب ستا هغه خپوه دی په زیاتي کوونکو څوک د حد نه اوړي څوک زیاتۍ کوي څوک حلال حرامي او حرام حلالي الله ته ټول معلوم دی یو بل عیب په دوی کې دا و چې دوی به لغړ طواف کو ولې وی دا هغوی به دا وی طواف د کعبې چې کې لازم به د مکې والو په جامو کې به کېږي ځکه چې دا پاک خلک ته الله غوره کړي دي نو چې کله به بهر نه څوک راتو دوی به له خپلې کپړې ورکوي کله به هغې کپړې پوره نه شو نو بیا به هغه سړي او که زنانه به وه هغو به بلکل لګړ طواف ظالمانو به وی دا مونږ ته الله ویلي چې داسې کوئ یو سړی بېدینه یو سړی غلط کار کوي خو چې بیا د غلط کار نسبت الله ته کوي که دا په تیارې د پاسه تیاره ده دغه شان په دوی کې نورې فحاشیانې وي نو الله وایي هر قسمه ګناه پرېږدئ هر قسمه فحاشي پرېږدئ وذروا ظاهر الاثم وباطنه او پرېږدئ ښکاره ګناه او پټه ګناه ښکاره ګناه دغه د ښکارې چې به دوی لکړ ګرځي او
دې کې ډېر تفصیل ته ضرورت دی چې بعضو علماو سم تفصیل کړی وي ښکاره ګناه دې ته پټه ګناه دې ته ښکاره ګناه غټ ګناه پټه ګناه وړه ګناه ښکاره ګناه لنډه ده الله وایي هره ګناه پرېږده بس څنګه دلته کوم ځای کې چې هره ګناه ښکاره او پټ نو درېیم حال یې څه دی نشته مطلب دی چې هره ګناه الله وایي پرېږدی ټولو ته نصیحت دی ان الذين يكسبون الاثم یقینا هغه کسان چې کوي ګناه لره سیجزون بما كانوا یقترفون زر د چې سزا به ورکړی شي دوی ته په سبب د هغه کارونو چې دوی کول ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه او مخورئ د هغه څه نه چې یاد نه کړی شي نوم د الله په هغې باندې دا به تاسو الله وی نه خورئ وانه لفسق او یقینا دا خوراک نافرمانی ده د چا نافرمانی ده د الله ها یو بله خبره دی بعضو مشرکانو یې زده کړې وه او رالو اعتراض یې مو کو په رسول وسلم باندې یاره وی تاسو عجیبه خلک یې عجیبه څنګه یې چې تاسو وایي مرداره به نه خورئ او په خپل حلالوي به یې خورئ نو چې الله یې مړ کړي نو تاسو یې نه خورئ او چې کله یې په خپله مړ کړي نو به یې خورئ دا اعتراض دی د کشرانو ته وښو بعض وایي د مجوسیانو دا اعتراض خوری او مشرکانو ته ورته ووایي چې الله یې مړ کړي نو تاسو یې نه خورئ او چې په خپله یې مړ کړي به یې خورئ نو دا اوس خبره ده مونږ خو وایو چې دواړه الله مړه کړي دي مسله دی کې نه ده چې دا الله مړ کړی دا موږ مړ کړی دا اعتراض به هله صحیح چې موږ دا خبره کوله چې دا موږ په دې خورو ځکه چې موږ مړ کړی او هغه په دې خورو ځکه چې الله مړ کړی او دواړه الله مړ کړي خو د مرګ طریقه څه ده نو ځکه الله وایي وان الشیاطین او یقینا شیطانان لیوحون الی اولیائهم خامخا وسوسې اچي دوستانو خپلو ته لیجادلوکم د دې دپاره چې جګړې وکړي تاسو سره وان اطعتموهم او که تاسو تابعداري وکړه د دوی انکم لمشرکون یقینا تاسو به خامخا مشرکان یې که تاسو تابعداري د دوی وکړه او شرک هم شروع کو نو تاسو به څه شئ تاسو به مشرکان شئ او که تاسو تابعداري وکړه د دوی نو تاسو مشرکان شئ نه که تاسو د دوی دا خبرې ومنلي نو تاسو به مشرکان شئ ځکه چې د هغوی منې خو شرک ته به اوړي اوس الله فرق بیانوي د موحد او د مشرک په منځ کې څنګه به تاسو د هغه منئ او د فرق ته وګوره او من کان میتا ایا هغه څوک چې یي مړه فاحییناه به ژوندی کو موږ هغه مړ دی یعنی د دین نه لرې دی هدایت ورسره نشته ژوندی کو الله په څه سره په هدایت سره په دین سره دې ته سوچ کوئ ښه الله ژوندی کو په دین سره په هدایت سره وجعلنا له نورا او وګرځول هغه لره او وګرځول موږ هغه لره رڼا رڼا د هدایت رڼا د توحید رڼا د پوهې یمشي به فی الناس چې ګرځي په هغې سره په خلکو کې یعنی ژوند تیری په هغه رڼا کې کمن مثله فی الظلمات په شان د هغه چا کیدی شي چې د هغه دا صفت دی چې په تیرو کې دی لیس بخارج منها نه دی وتونکی د هغې نه بڼه یو شان یو سړی ژوند په رڼا کې تیری یو سړی په تکه توره تیاره کې پروت دی هېڅ ورته پته نه لګي چې څه به کوم څه به نه کوم نه الله پیژني نه رسول پیژني نه مؤمنان پیژني نه کافران پیژني نه د چا حق پیژني نه د ژوند تیرولو دستور او طریقه پیژني څومره لوی فرق دی كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون دغه شان ښایسته کړی شوي دي کافرانو ته هغه کارونه چې هغوی یې کوي ها بله مسله دا ده الله اوس دا وایي پیغمبر ته چې په دې مکه کې دا غټ غټ کافران تا سره مقابله کوي او چلونه یې جوړ کړي دي نو په دې مخه پکېږه دا د الله طریقه ده هر کله چې حق دعوت چلیږي په مقابله کې د هغه کلي مشران
اکثر مشران مقابلې ته ولاړ او مشران ولي ځکه چې مشران خپله مشرتیا خرابول نه غواړي نو هغوی که موږ دا خبره ومنو نو زموږ نه به زموږ دا مشرتیا دا لاړه شي وکذلک جعلنا فی کل قریه او دغه شان ګرځولي دي موږ په هر کلي کې اکابر مجرمیها مشران مجرمان داغې یعنی داغه کلي لیمکروا فیها د دې دپاره چې چل ول وکړي په دغه کلي کې چل ول څنګه کوي نه مني خو کیدي چې کمزوري هم نه مني چل ول نه چل ول مطلب مقابله کوي د حق په قسم طریقو سره وما يمكرون الا بانفسهم او چل نه کوي دوی مگر په خپلو ځانونو باندې یعنی دوکه ځان سره روانه کړي نقصان ځان له ورکوي وما یشعرون او نه پوهېږي بعضو لا پکې دا خبره کوله وی د مکې مشرکانو رسول الله صلی الله علیه وسلم پسې رالو ابو جهل الولید بن المغیره هغه هم دا خبره کړې وی ته چې دا وې که نه چې الله تا ته دا کتاب را لېږلی دی ایله بیله الله تا ته راولېږو او ولید ورته وی زه تا نه په عمر کې هم زیات یم زه تا نه په مال کې هم زیات یم موږ به هله ستا منو چې ستا د وحي په شان وحي موږ ته راشي بیا به یې ومنو دغه شان ابو جهل هم ویلي واذا جاءتهم آیه او کله چې راشي دوی ته څه نښه قالوا وی دوی لن نؤمن هیڅ چېرې ایمان نه راوړو موږ حتی نؤتا تر دې چې راکړی شي موږ ته مثل ما اوتي رسول الله په شان د هغې چې ورکړی شوي دي رسولانو د الله ته که داسې وحي راله جو بیا صحیح الله اعلم حيث يجعل رسالته الله ښه پیژني هغه ځای چې ګرځوي په هغې کې پیغام خپل الله یعنی الله ته ښه پته ده چې دا وحي چاله ورکول غواړي او دا پیغام او دا ذمهواري د چا په اوږو ایښوده غواړي داسې الله خو د خلکو خواهشاتو ته نه ګوري نه دا په دې ده چې د چا سره مال ډېر دی یا عمر ډېر زیات دی سيصيب الذين اجرموا صغار عند الله زر ده چې وبرسي هغه کسانو ته چې جرم یې کړی دی ذلت په نزد د الله عند الله یعنی د قیامت په ورځ وعذاب شدید او عذاب سخت بما كانوا يمكرون په سبب د دې چې دوی چلونه جوړوي د دې چل ول د لاسه او دا د الله د دین سره د مقابلې د لاسه به دوی باندې دوه عذابونه راځي یو دا چې دوی به ذلیلی او بل سخت عذاب وي اوس الله رب العزت دا خبره بیانوي چې الله کله چاته هدایت نصیب کوي که نه نو هغه ته یې اسانه کړي او الله هدایت هغه چاته نصیب کوي چې څوک یې طلب کوي دې ظالمانو چېرته هدایت غوښتلی نه دي فمن یرید الله ان یهدیه بچا لره چې وغواړي الله چې هدایت وکړي هغه ته یشرح صدره للاسلام نو کولاوه کي سینه د هغه اسلام ته سینه څنګه کولاویږي سینه داسې نه کولاویږي چې وشلولی شي داسې راوځي سینه کولاوی شي یعنی د سینه کې ځای پیدا شي دغه شان دا زړه د دیندارۍ سره خوشحالیږي دغه شان د زړه دروازه د دیندارۍ ته کولاوه شي دغه شان په دیندارۍ سره زړه ته سکون رسي دا ټولې خبرې به دې کې درنه راشي الله رب العزت زمونږ سینې اسلام ته کولاو کړي ومن یرید ان یضله او چا لره چې وغواړي چې ګمراه کړي هغه یجعل صدره ضیقا حرجا نو وګرځوي سینه د هغه تنګه ډېره تنګه کانما یصعد بالسماء گویا کې په زوره خیجي
په بره طرف کې لکه دا زړه څومره ډک دی او تنګ دی او لکه سم داسې سخته دی پې لکه په غره چې خیږي دا مطلب دی بره طرف ته السما په عربي کې بره طرف ته وایي ښه السما کله اسمان ته م وایي او السما بره طرف ته م وایي نو دا زړی داسې دی او داسې تنګ دی او داسې راپړسېدلی دی او داسې سخته دی پې لکه په غره چې خیږي او بعضو دا وی چې السما نه مراد اسمان دی السما نه مراد اسمان دی نو مطلب دا شو لکه ځاني داسې تنګ کړی دی کانما یصعد فی السما لکه دی چې اسمان ته پورته خیږي كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون دغه شان ګرځوري د الله پلیتی په هغه کسانو چې ایمان نه راوړي پلیتی څه مطلب دی شرک عذاب بارک الله فیک پلیتی د عذاب د شرک منافقت الله نه لري کړي وهذا صراط ربك مستقيما او دا لار ده د رب ستا نیغه قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون یقینا په تفصیل سره بیان کړي موږ آیتونه قوم لره چې نصیحت اخلي چا دپاره تفصیلا بیان شوي چې نصیحت قبله دار السلام عند ربي د دوی دپاره کور د سلامتیا دی په نزد د رب د دوی کور د سلامتیا یعنی جنت الله دې موږ ټولو ته نصیب کړي وهو وليهم بما كانوا يعملون او هغه مددگار د دوی دی په سبب د هغه عملونو چې دوی به کول دوی څه کول نیک اعمال یې کول د هغې د لاسې الله دوست دی نو چې الله یې دوست دی نو دار السلام وله ورکو دا دار السلام په کله میلاویږي دوی ته آخرت کې دی ګر نو ځکه اوس خبره د آخرت روانه شو چې دا خو د مؤمنانو حال دی راشه واوره د جهنمیانو حال که هغه پیریان دي او که انسانان دي ویوم یحشرهم جمیعا او په هغه ورځ چې راجمع به کړي دوی لره ټول یا معشر الجن وبه ویلی شي ای ډلې د پیریانو قد استکثرتم من الانس یقینا ډېر کسان ګمراه کړي تاسو د انسانانو نه پیریانو ته به ووایي الله چې تاسو ډېر انسانان ګمراه کړي دي ولې وقال وبوي اولیاؤهم دوستان د هغوی من الانس د انسانانو نه انسانان به دا خبره وکړي ربنا استمتع بعضنا ببعض ای ربه زموږ مزي اخیستي دي بعضو زموږ نه په بعضو سره یعنی موږ دواړه څه یو برابري به څه کې ملامت یو موږ دواړه ملامت یو یوازې پیریانو موږ سره زیاتې نه دی کړی موږ هم زیاتې کړی موږ د یو بل نه فایدې اخیستې یو بل نه فایدې داسې دي چې پیریانو به په انسانانو باندې خپل کارونه کول انسانانو به پیریانو خپل خدمتونه کول دا اوس هم دا باز کوي کېږي دا زه به پیریانو دا کار کوم او زه دغه کار کوم بل دا چې ما ته اوس دی که مشرکانو به وي موږ پناه نیسو په مشر پیري پورې چې دې علاقې دی نو یو خو به هغه پیری هغه شیطان داسې تکبر کې راغی زم څوک یم مزې به دې کې مزه پرته ده ګورې چې څوک ستا لویوالی بیانوي که نه دې کې مزه پرته ده نو یو خو به دوی دا مزه اخیسته نو بیا به د دې کشرانو ته ووایي چې دله به نقصان نه ورکړه تاسو همالته وي ما دا خبره به یاد ساتئ دې کشرانو ته به ووایي ده ته به ګورې څه نه وایي چې څو پورې دې علاقه کې نو پیریانو به دې نه تنګو نو دا به ته فایده واخیسته که دا اوس د انسان فایده واخیسته چا نه پیرین وبلغنا اجلنا الذي اجلت لنا او ورسېدو موږ نیټې خپلې هغې ته چې تا مقرر کړې وه موږ بس ته قیامت نیټه وه او اوس تا مخې ته ولاړ یو او ټول ګناهګار یو او ټول ملامت یو
قال النار مثواكم خالدين فيها وبوي الله ورزيدو سيدو ستاسو دي هميشه بي باغي كي الا ما شاء الله مگر هغه چی غواړي الله هغه څوک به د اور نه راویسته کیږي چې الله وغواړي او که الله ونه غواړي جو همیشه به هغه څوک دی چې روزي به دا خبره بار بار بیان شوې ان ربک حکیم علیم یقینا رب ستا حکمتونه والا پوهه دی وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا او دغه شان مسلط کو من بعض ظالمانو لره په بعضو بما كانوا يكسبون په سبب دا هغه څه چې دوی یې کوي ظالم الله مشرکی په چا باندې په ظالم باندې دا خبره ګوره یاده کوي ولې الله وایي د دوی د خپلو کړو د لاسه د کشرانو د زیاتو د لاسه الله رب العزت مشران اقا شان راولي څنګه چې کشران خو کله صرف چې دی د مشرانو عیبونو ته ګوري چې مشر دا چلو کو دا کار دا تا خپل ګریوان کې مو ګوره ته څنګه نو الله وایي زه ظالمان په ظالمانو مسلط کوم او بعض ویلي دي چې نولي مطلب دی ملګرتیا او دغه شان ملګری کوو موږ ظالمان د ظالمانو سره په کوم ځای کې به ملګري کې دنیا کې خو هغوی په خپله ملګري دي او جنت په جهنم کې به ملګري کې په عذاب کې به ملګري کې ولې بما کانو یکسبو بیا به ورته ویلی شي چې کله دوی جهنم ته ځي یا معشر الجن والانس ای ډلې د پیریانو او انسانانو الم یاتکم رسل منکم ایا نه دي راغلي تاسو ته رسولان ستاسو نه یقصون علیکم آیاتی چې بیانول به تاسو ته آیتونه زما نه دي راغلي تاسو کې پیغمبران خبره پیریانو انسانانو ته ده خو دلته مراد انسانان دي پیغمبران په پیریانو کې نه راځي ګره د قرآن نه او د حدیثونو دا مسله ثابته خو ولې به دوی ته وویل شو هلته خطاب ټولو ته دی مراد ته ټول نه دي بیا موږ نورو دلایلو ته ګورو او په عربۍ ژبه کې داسې کېږي چې مراد خطاب عام شي او مراد پکې یو خاص نو پیریانو کې دعات شتي دعات داعیان د دین بیانونکي نصیحت کوونکي خو پیریانو کې پیغمبران نشته الله اکبر اسی د الله د حکمت ته وګوره که پیریانو کې پیغمبران وي انسانانو به د هغوی سره څنګه ژوند تېروي او څنګه به دې زده کړه کوله ها پیریان د انسان نه زده کړه کولی شي هغوی ته اسانه الله ورته تاسو پیغمبران نو درګلي یقصون علیکم آیاتی چې بیانول به به تاسو آیتونه زما وینذرونکم لقاء یومکم هذا او يرولی به تاسو د ملاقات د ورځې ستاسو نه چې دا ده قالو هغوی به وایي شهیدنا علی انفسنا ګواهي کوو موږ په خپلو ځانونو باندې یعنې ګواهي د دې خبرې چې او یا الله پیغمبران راغلي دي او کوتاهي موږ کې وایه الله د دې خبرې به دوی ښه صفا اقرار وکړي وغرتهم الحیات الدنیا او دوکه کړي دوی لره ژوند دنیوي دا یاد ساتئ دې دنیا دومره خلک تباه کړي دي که او تباه کوي نو هوښیار اوسئ وشهدوا على انفسهم او ګواهي به کوي هغوی په خپلو ځانونو باندې انهم كانوا کافرین چې بېشکه دوی کافران پخپله به ومني چې موږ څه کافران ښه دا پیغمبران الله لیږي لازمي لیږي ولې ذلك دا په دې ان لم یکن ربک مهلک القرى بظلم دا په دې وجه چې نه دی رب ستا تباه کوونکی د کلو په ظلم کولو سره ظلم مراد شرک دی واهلها غافلون او اوسیدونکي د هغې ناخبره وي دا دې شي کېدی اوسیدونکي به څنګه ناخبره وي چې پیغمبر نه راغلی کتاب نه نو دا د الله طریقه نه ده طریقه د الله ده چې پیغمبر هم رالیږي کتاب هم رالیږي د هغې نه بعد یې بیا رانیسي چې ونه مني بیا ټول خلک یو شان نه دي منونکي او نه منونکي ولکل درجات مما عملوا او د هر یو دپاره مختلفې درجې دي
د وجې د هغه عملونو نه چې دوی کړي دي. وما ربك بغافل عما يعملون، او نه دی رب ستا ناخبره د هغه څه نه چې دوی یې کوي. وربك الغني ذو الرحمه، او رب ستا بې حاجته دی، خاوند د مهرباني دی. منځ کې الله مهرباني ذکر کوي. ځای په ځای الله موږ له د توبې هغه ترغیب راکوي او الله ته واپس شي، تر دې چې کافرانو ته هم وایي. اوس الله وایي دا ګورې زما مهرباني ده، رب ستا خاوند د مهرباني دی، او بل دا چې بې حاجته دی. سره د دې چې الله غني دی او موږ له دا دعوتونه راکوي، نو ډېر مهربانه رب دی. بیا ګوره د هغه دې طاقت ته او بیا سوچ کوه د هغه دې رحمت ته. ان یشأ یذهبکم، که وغواړي هغه به ختم کي تاسو. ویستخلف من بعدکم، او نایبان به کي وروستو ستاسو نه، یا رابولي وروستو ستاسو نه ما یشاء، هغه څوک چې هغه یې وغواړي. کما انشأکم، لکه څنګه چې پیدا کړي یې تاسو من ذریة قوم آخرین، د بچو د قوم نورونه. لکه څنګه چې تاسو پیدا کړي یې د بل نسل نه، پیړۍ نه، تاسو به ختم کړي او الله به بل قوم راولي. الله داسې هم کولی شي، خو داسې نه کوي الله، او تاسو له بار بار مهلت درکوي. خو داسې نه چې دا مهلت درکول په تا کې خوش طبیعتي پیدا کړي او امیدونه او دین ته دې توجه نه وي. نو الله وایي انما توعدون لآت، یقینا هغه چې تاسو سره لوز کېږي خامخا راتلونکی دی. یعنی چې ته پرېږدې چې یاره الله خو بخونکی، الله بخونکی دی، خو قیامت به راځي. الله بخونکی دی، عذاب به راځي. وما انتم بمعجزین، او نه تاسو عاجزه کوونکي الله لره. که عذاب راغی، که قیامت راغی، نو بیا د الله نه د تېښتې لار تاسو سره نشته. نو ځکه الله اوس پیغمبر ته وایي چې دوی ته صفا اعلان وکړه دې مشرکانو ته. قل اوایه یا قوم اعملوا، ای قوم زما عمل کوئ، علی مکانتکم، په طریقه خپلې سره، انی عامل، یقینا زه عمل کوونکی. یعنې ستاسو خپله لار، زما خپله لار، چې نه منئ جمعې منئ. فسوف تعلمون، فسوف تعلمون، نو زر ده چې پوه به شئ تاسو. من تکون له عاقبة الدار، چې څوک دی چې هي به هغه لره انجام د کور د آخرت. یعنې څوک به هغه چې هغه ته به په آخرت کې ښایسته انجام میلاویږي. دا به تاسو ته پته ولګي. انه لا یفلح الظالمون، یقینا نه کامیابیږي ظالمان.